یو ورځ په یو کلي کې یو بوډۍ ښځه اوسېدله چې د هغې نوم زرینه و. زرینه ډېره مهربانه، صابره او د کلي خلکو دپاره ډېر احترام واله ښځه وه. کله چې زرینه بوډۍ شوله او ځواني یې ختمه شوله، خو زړه یې اوس هم د ځوانانو په شان مهربانه او د مینې نه ډک و. د زرینې ډېر بچي وو، خو هغې ټول ښار ته تللي وو او زرینه غریبه کور کې یوازې پرېغوستلې وه. زرینې به هر سحر مرغو ته دانه اچوله او ګاونډیانو ماشومانو ته به ښایسته ښایسته کیسې کولې. ماشومان به ترې ډېر خوشحاله وو، ځکه چې زرینې مور کیسې به ډېر نصیحت والا او خوږوالي نه ډکې وې. یو ورځ د کلي یو ماشوم چې نامه احمد وه ډېر غمجن و او د خپلې مور نه خفه شوی و او نه یې غوښتل چې کور ته واپس لاړ شم. احمد د زرینې مور کور ته راغلی او زرینې مور ته ښایسته او ښکلي اواز کې تپوس وکړو، زویه ولې خفه یې؟ احمد ورته ویل زه له خپلې موره خفه شوی یم. نو زرینې مور ورته مسکی شوله او ویل ورته بچي دلته راشه کښېنه، زه درته یو کیسه کوم. زرینې ورته کیسه شروع کړله او وی ورته چې کله زه ځوانه وم زما بچي وو، هغې ډېر نوار وو او هر کله به ما نه خفه کېدل، خو ما به ورله ډېره مینه ورکوله، ځکه چې یو مور دپاره خپل اولاد ډېر خواږی، حتی کې هغه غلط هم وي. احمد زرینې مور ته ډېر په غور باندې غوږ ایښودلی و. زرینې مور ورته ویل هغه مور وي چې د بچو دپاره سختې تیری او شپې ورله شوګیره کوي. خیر دی چې کله ناکله هغه تا ته سخته خبره وکړي، هغه به هم ستا فایدې دپاره وي. احمد لږ فکر وکړو او سترګې اوښکو نه ډکې شوې. هغې زرینې مور نه معافي وغوښتله او ویل چې زه کور ته ځم او مور نه معافي غواړم. احمد کور ته رالی او خپلې مور نه بخانه وغوښتله او ویلې ورته چې زه به هیڅکله بیا دوباره داسې ونه کړم. دې نه پس په احمد د خپلې مور هر خبره منله. د کلي خلکو به بیا دا ویل زرینه مور کو ډېره بوډۍ شي، خو دا خبرې یې د سرو زرو په شان اهمیت لري. دې کیسې نه موږ دا زده کړه وکړله چې موږ د خپل مور او پلار عزت وکړو، د هغې اهمیت وپېژنو او د هغې قدر او عزت وکړو.